بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې منګل خewawal دی. منتظر خان تاسو نه مننه کوم چې خپل معیاري چینل کې ماته ادبي بلنه راکړه. نن یو 12 کاله وړاندې مې د شعر لیکنو پیل کړی دی او تر اوسه پورې ادبي هلې ځلې کومه. تقریبا شاعري ټولګې مې چاپې دي چې یو کې د لوګیو ښار کې خلک او دویمه فاصله ډیره نه ده. اوسنۍ شاعري خو دواړه ښه لري چې هم ښه کېدلی شي او هم باید چې ښه وشي په دې چې دنیا ته زمونږ فکر او شعرونه ګوډ ګوډ تر ورسول او اوسه پورې چې کوم دی خلک یې ذوق پیدا کړو خلکو کې د شعر لیکنو. او غزل ته مې ډېر کار کړی دی. نثر مې لیکلی خو کم مې لیکلی دی. نظم مې لیکلی دی خو غزل ته مې ډېر کار کړی دی. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې زړه به مې تر څو خورمه وطنه درپسې، زړه به مې تر څو خورمه وطنه درپسې، خاورې مې دوړېږي د بدنه درپسې، او ته چېرته یې په جال کې د نظر مې نه راځې، ته چېرته یې په جال کې د نظر مې نه راځې، ستړی شومه سولې په لټنه درپسې، ځان مې وژلو خو یارانو مې لاسونه نیول، ځان مې وژلو خو یارانو مې لاسونه نیول، زما په یو مراد څومره مرادونه نیول، او چا به د دې منظر نه سترګې اړولی نه شوې، چا به د دې منظر نه سترګې اړولی نه شوې، ته به تعبیر وي ګوره ما به خپل خوبونه نیول، او زما په یو خبره ټول خلک خلاف ودرېدل، زما په یو خبره ټول خلک خلاف ودرېدل، خو ستا څپېړو ته به هر چا خپل مخونه نیول. او دې یو سړي ته الله څومره لوی مقام ورکړی، دې یو سړي ته الله څومره لوی مقام ورکړی، دې یو سړي به مات کچکول کې دریابونه نیول. د ابوجهل فلسفه په خلکو دومره خوره، د ابوجهل فلسفه په خلکو دومره خوره، اوس یې تیارو کې او رڼا ته یې دامونه نیول، او منګله ته د خپل حدوده دومره مخکې لاړې، منګله ته د خپل حدوده دومره مخکې لاړې، تا به په لاس کې د دې ټولو خلکو زړونه نیول. ستاسو مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ وي. خپلو تیارو ته رڼایي غواړمه، خپلو تیارو ته رڼایي غواړمه، نمرود خو نه یم چې خدای غواړمه، او زه دې رسوا کړمه د درد په ژبه، زه دې رسوا کړمه د درد په ژبه، پر هره ستا هم رسوایي غواړمه، او دا ولیکلي چا د وخت په دیوال، دا ولیکلي چا د وخت په دیوال، زه د دې خلکو جدایي غواړمه، او چې د رازونو د دنیا خبر شم، چې د رازونو د دنیا خبر شم، وخت ستا غېږ کې تنهایي غواړمه، او د خپل ظاهر هم چانه نه پټوم، د خپل ظاهر هم چانه نه پټوم، د خپل باطن هم بینایي غواړمه، خپلو تیارو ته رڼایي غواړمه، نمرود خو نه یم چې خدای غواړمه. پیغام خو دا دی چې پښتنو ته چې مینه دې وکړي او مینه دې وویشي، په خپل بچو تعلیم دې وکړي، تعلیم ته دې زیات فکر ورکړي. د شعر او ادب مینوالو ته مې دا پیغام دی چې په کوم چینل باندې تاسو ما ګورئ دا چینل خوښ کړئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ. مننه.